مجاهد وای تاجکستان او ازبکستان تیاری زموږ مخالفینو ته نه بلکې موږ ته راکوي. دا چې مجاهد یا د څرګندونې چیرته ولې او څنګه کړي بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. مجاهد وای تاجکستان او ازبکستان د افغانستان الوتکې زموږ مخالفینو ته نه ورکوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وای په تاجکستان او ازبکستان کې د پخواني افغان حکومت پاتې الوتکې د دوی وسلوالو مخالفینو ته نه ورکول کیږي. هغه ټینګار کړی چې د دغو الوتکو مالکیت له افغانانو سره دی او دوی ته به ستنیږي. ذبیح الله مجاهد همدا راز څرګنده کړه چې د دغو الوتکو د بیرته ستنولو لپاره د ازبکستان او تاجکستان له هیوادونو سره سلا مشورې سوي دي. د ځینو شمیرو له مخې د افغانستان د جمهوري حکومت له نسکورېدو مخکې دغه هیواد په څه باندې 140 پوځي الوتکو سنبال و، خو اوس نه ده معلومه چې له دغو الوتکو څخه یې څومره په افغانستان کې دي او څومره نور یې د پرځول سوي حکومت پیلوټانو د جمهوریت د سقوط پر مهال له هیواده ویستي. د ځینو راپورونو له مخې یادو پیلوټانو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته 40 پوځي الوتکې لیږدولې دي. د امریکا د پوځ مرکزي قمندانۍ مخکینی مشر څه موده مخکې د یادو الوتکو په اړه وویل چې ورڅخه د لازمي استفادې په اړه بحثونه روان دي. ځینې شنونکي د طالبانو د ویان څرګندونې د پخواني امریکایي مقام له څرګندونو سره تړي او وایي طالبان د دوی وسلوالو مخالفینو ته چې یوه لویه برخه مشران یې په تاجکستان کې دي د یادو الوتکو د احتمالي سپارلو پر وړاندې دغه غبرګون ښودلی. په وروستیو کې د سیمې هیوادونه چې تر ډیره د روسیې تر اغیز لاندې دي د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د جنګیالیو له زیاتېدو اندېښمن دي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې، د الله پامان.